ډېر د افسوس مقام دی چې د بعضو پلارانو هغوی خپلو زامنو له موبایل یې اخیستی دي ورکوټي ماشومان به وي هغه ماشومان به په دې موبایل اوده کېږي هم په دې به راپاسېږي دا یې ورله د ژوند یو مشغله جوړه کړې ده او په دې موبایل کې ورله قسم قسم ډرامې ورله پکې اچولي دي فلمونه ورله پکې اچولي او دغه شان کارټونان ورله پکې اچولي دي د پلار دا سوچ چې دا د بهر د غلط معاشرې چې کوم دی محفوظ وي حالانکې دلته ورله غلط تربیت ده په خپله ورکوي موبایل ورله فدا کړی دی په دې کې ورته هر څه اچولي دي انټرنټ یې ورته فري کړی دی او دا پې غلط غلط هر څه ګوري دغه ماشوم محترمو بیا چې سبا له راغټ شي نو بیا دا نه د علماو قدر پیژني بیا دا نیکانو ته هم چې کوم دی کنځلې کوي ردې بدې ورپسې وایي او بیا دا نه د خپل پلار قدر کوي نو داسې ماشوم بیا د معاشرې دپاره یو ناسور وګرځي یو خطرناک څیز ثابت شي محترمو بیا دا چې کوم دی نه کشر مشر پیژني بلکې عزتمند ورونو د هر چا حیا او عزت ته دا نقصان رسوي چې ټوله معاشره چې کوم دی د هغه نه تنګ راشي آخر کار دا چې هغه خپل پلار دی هم تنګ راشي دا ولې محترمو ده ورله چې کوم دی تربیت صحیح ونه کړو موبایل ورله لاس کې ورکړو د هغې نه چې کوم دی خراب شو بیا چې د خپل پلار غریب چې کوم دی په سرو سترګو باندې جاړي